سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې صحتمند وئ. دوستانو هیله ده زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ آیکن کېکاږئ ترڅو له نوو او جالب ویډیوګانو څخه برخمن شئ. زمونږ او ستاسو نننی درس موضوع ده وینډوز 10. وینډوز 10 کې مونږ نن او تاسو نن وایو وینډوز 10 کې به نن مونږ او تاسو چې وایو نوټ پیډ، ورډ پیډ او پینټس. راځم شروع کوم درس باندې. لومړی راځم نوټ پیډ باره کې وایم چې نوټ پیډ په واسطه موږ تاسو کولی شو په ډېر په حساب په ټیټ لیول په بیسیک لیول باندې یو څه لیکل وکړو، کوډینګ وکړو او یا همدارنګه بعضې ویب سایټونو دپاره ورته استفاده وکړو څخه. راځم نوټ پیډ پروګرام دی چې موږ او تاسو نن ورڅخه درس لرو. پکې نوټ پیډ په واسطه ډاکټر صاحبانو موږ تاسو کولی شو چې د لیکل وکړو یو څه په بیسیک لیول باندې، یا همدارنګه کوډینګ لپاره نوټ پیډ استفاده کیږي او د ویب سایټ ویب پیج جوړول لپاره هم څخه استفاده کیږي. موږ او تاسو راځو او بعضې مهم اپشنونه یې وایو. نوټ پیډ کومې برخې چې لري، لومړی راځو د برخې کوو تشریح کوو. نوټ پیډ از کنسسٹ آف نوټ پیډ مشتمل دی لومړی ټایټل بار. ټایټل بار د پاسه هېر ډاکټر صاحبان دا نوټ پیډ دا انټایټل نوټ پیډ چې لیکي دا ټایټل بار موږ تاسو وایو چې دا حتما البته دا هم تکراري دی خو خیر. او دوهم چې دی مینو بار چې دی مینو بار دې صحیح ته وایي، د کوم مینو چې پکې دي دې صحیح ته مینو بار موږ وایو. مینو بار دا همدغه صحه ده مینو بار. دریم سټارټس بار. سټارټس بار چې دی هغه موږ دې صحیح ته وایو. دلته سټارټس بار موږ دې صحیح ته موږ سټارټس بار وایو. دا دلته موږ ته لاین ښیي، کالم ښیي، اندازه ښیي، صحیح دې ته سټارټس بار وایو. بل د موږ سره سکرول بار. سکرول بار موږ دې صحیح ته وایو، دې صحیح ته سکرول بار چې ته وایو دې صحیح ته. دلته دا چې دې ته یو ورټیکل سکرول بار یو هوریزنټل ده. اوس ښکته راشم دا دې ته موږ سکرول بار وایو چې دې ته ورټیکل وایي، او که چیرې په افقي ډول هغې ته هوریزنټل سکرول بار وایي. دا موږ سره په نوټ پیډ کې سکرول بار معلومات وو. همدارنګه موږ یو بل درې بټن لرو چې دې بټن ته موږ څه وایو کیپشن بټن. کیپشن بټن چې دی هغه موږ څه ته وایو دې صحیح ته. دا کلوز بټن دی، ماکسیمایز دی او مینیمایز دی. دې ته درې واړو ته موږ څه وایو کیپشن بټن وایو چې دا موږ سره د نوټ پیډ معرفت وو. لومړی راځو فایل مینو ته. فایل کې موږ او تاسو لومړی نیو لرو. نیو په واسطه کولی شو نوې صفحه واخلو. فرضاً په دې صفحه کې ما یو څه لیکلي دي، دلته مې هر څومره لیکل کړي دي، زه وایم چې دغه لیکل مې کړي، زه غواړم چې یو بله صفحه واخلم، نوې صفحه. نو چېرته راځم فایل ته راځم، کلیک کړم او نیو باندې کلیک کوم. نیو مې چې کله کلیک کړو دلته ما ته یو میسیج راکوي. میسیج راکوي وایي چې دغه صفحه چې تا کوم څه لیکلي غواړې چې دا سیو کړي او که یې نه سیو کړي بله صفحه اخلي. که چېرې وغواړم چې سیو یې کړم خو سیو هم هلته نوم ورته ورکړم، که غواړم چې نه دا نه سیو کړم اټومیټیک ماته نوې او سپینه صفحه خلاصه شي. ډانټ سیو کلیک کړه بله صفحه راته خلاصه شوه. صحیح. دوهم د نیو وینډوز. دا هم نوې وینډوز اخلي، خو فرق د نیو او نیو وینډوز دا دی. دا هم ګوره زه دلته یو څه لیکم، کله مې چېرته څه ولیکل د نیو په واسطه هم نوې صفحه واخیستی شم او نیو وینډو. خو نیو وینډو او نیو فرق یې دا دی
چې نیو صفحه چې د پامدې پروګرام کې ته یو صفحه اخلي او کني وینډو کلیک کو دویم پروګرام د نوټ پیډ اوپن کوي یعنی جدا نه وینډو اوپن کوي ګوره کلیک ور باندې کوم دلته ما سره دوهم وینډو خلاص شو یعنی فرق کې اوس دې صفحه کې هم ذکر کوم حواله د بیل وینډوز د بیل نوټ پیډ د هغه بیل نو فرق د نیو او نیو وینډوز همداو بل مثلا اوپن پوسټه کولی شو چې شارټکټ کنټرول ا او ده دې پوسټه کولی شو چې هغه فایل نه هغه پروګرام هغه موضوعات چې موږ تاسو ثبت کړي دي مخکې لیکلي دي هغه اوپن کو خلاص کړو اوپن باندې کلیک کوو دلته موږ ته لیست راځي وایي چې چیرته د کوم ځای کې دلته کمپیوټر کې موږ سره ادرسونه دي مختلف نو کوم ځای کې تاسو ثبت کړي دي دا کوم څه شي دي زه فرضاً ورته وایم چې ما په ای ډرایو کې او یو چې ثبت کړي نو دلته خو چې کوم ثبت کړي نه دي خو که چیرې مو نوټ پیډ کې کوم څه لیکلي وي کوم ځای کې مو ثبت کړي وي نو دې ځای نه اوپن کولی شو اوپن وظیفه یعنې همدا ده چې مخکیني فایلونه چې تاسو ثبت کړي هغه په نوټ پیډ کې راخلاص کړئ اوپن به انتخاب کړئ سیو ده سیو وظیفه ثبت کول دي ډاکټر صاحبانو فرضاً زه دلته یو څه لیکم مثال یو لیکل دي نو هر څه چې لیکي بیا تاسو خپله مثلا دغسې یو څه موضوعات ولیکل دا غواړم ثبت شي کوم ځای کې دلته راشه سیو ووهه سیو مې چې کله وویل او شارټکټ کنټرول اس دی دلته اوس زه ثبتوم دلته وایي چې فایل نیم د څه شي په نوم یې ثبتوي زه وایم چې مثال په نوم د یو نوم ورته ورکوم مثال سپینغر په نوم یې ثبتوم صحیح کوم ځای کې ثبتوي دلته راته وایي چې ځای انتخاب کړه کمپیوټر کې دا فکر وکړه چې تاسو کمپیوټر اتاقونه دي که نه لکه یو تعمیر هغې منځ کې اتاقونه ادرسونه دي نو ته کوم اتاق کوم ځای کې ثبتوي ای ډرایو کې ثبتوي سی کې ډرایو ثبتوي یا مثال راځي دلته ډیسکټاپ باندې نه ډیسکټاپ باندې دا د کمپیوټر کوم بیک ګراوند چې دی ډیسکټاپ دلته ثبتوم نو دلته ډیسکټاپ ته انتخاب کړه نو د سپینغر ورته ورکړو سیو کلیک ګوره اوس دا کوم لیکل چې موږ کړي دا 3 کرښې دي دا به دلته موږ سره ثبت ده سپینغر په نوم ثبت شو دا چې کله اوپن کوو ډبل کلیک پې وکړه بېرته همدا عمل کېږي چې دا ډېر ساده دی او دا مې یو ځل ویلی دا ټول درته تکراري دی خیر بیا یو مرور پې کوو او بل دی سیو او سیوز ترمنځ مخکې مې هم تاسو ته ویلي وو چې فرق یې دا دی سیو او سیوز ترمنځ فرق دا دی چې سیو په واسطه موږ کولی شو یو فایل سیو کړو ثبت کړو او سیوز په واسطه هم کولی شو خو ولې فرق یې دا دی چې سیوز په واسطه موږ کولی شو چې کوم فایل مونږ اوپن کړی هغې کې ایډیټینګ وکړو هغې کې تغیرات وکړو که چیرې یو فایل کې مونږ تغیرات وکړو فرضاً دلته زه یو څه لیکم یو دقیقه دې موضوع مشکل لري فرضاً دا لیکل ما کړي دي صحیح داسې یو څه لیکل ما کړي دغسې یو څه لیکل مې کړي زه غواړم دلته یو نقطه اخر کې ورته ورکوم دغه لیکل زه غواړم سیو کړم ثبت یې کړم صحیح دلته راځم سیو کلیک کوم چې کله مې سیو کلیک کړو دغه لیکل او ما سپینغر په هغې کې ثبت شو مخکې مونږ لیکلي سپینغر فایل کې چې مونږ لیکلی ګوره دا کلوز کړه دغه سپینغر چې مونږ لیکل دلته ثبت شو صحیح شو دغه لیکل هغه اوریجنل فایل کې زه غواړم چې نه دې کې اوس زه تغیرات لیکم دې ځای کې افغانستان سره زه لیکم څه لیکم زه ورسره لیکم مثال کابل کله مې چې دې کې تغیرات وکړل دې فایل کې یو څه مې اضافه کړل زه غواړم چې دغه اوریجنل فایل چې کوم په ډیسکټاپ باندې ما سیف دی هغه دې په خپل حال پاتې شي ولې دې جدا فایل وي نو څه شی کوم دلته سیوس ته راځم ځکه په بیل نوم یې ثبتوم جدا نوم باندې هغه سپینغر په نوم ثبتوم دلته ورته لیکم چې سپینغر په نوم یې نه ثبتوم فاز ورته لیکم چې بی ایم ټي صحیح دا بی ایم ټي په نوم ثبتوم سیو کولی شي ادرس هم ورته بدل کړي بل ډرایو کې انسټال کړي اوس ګوره کله چې دلته دا کلوز کړم دوه شول دا سپینغر دی چې اوریجنل فایل دی په دې کې مونږ تغیرات وکړل خو ولې اصلي نه دی تغیر شوی ځکه سیوز موږ دلته کابل نشته او کوم کې چې مونږ تغیرات راوستل هغه دا دی بی ایم ټي په نوم ثبت کړو ګوره دا هماغه فایل دی خو صرف یو کابل پکې اضافه کړو تغیرات نو د سیو او سیو اس ترمنځ فرق هم دا دی چې سیوس په واسطه مونږ یو فایل په مختلفو نومونو او په مختلفو ځایونو کې ثبتولی شو چې تغیرات پکې وکړو نو دا دی سیو او سیوس ترمنځ فرق ده بل راځم مونږ تاسو لرو پکې پیج سیټ اپ ده پیج سیټ اپ چې دی د نوم نه معلومیږي چې د صفحې سیټینګ دی سیټ اپ دی چې صفحه مونږ څنګه جوړه کړو آماده یې کړو
دلته راځم کلیک ور باندې کوم پیج سیټ اپ باندې پیج سیټ اپ اوپن شو ماته پیج سیټ اپ کې دلته مونږ کولی شو چې د نوټ پیډ پروګرام دغه پیج سیټینګ وکړو مونږ ورته فرضاً زه ورته وایم چې دغه زه چې کوم لیکل پکې کوم نوټ پیډ کې د دې سایز د څه رقم وي مونږ سره ګورو ډاکټر صاحبانو کله چې پرنټ کوو مختلف عباره کې وي مختلف سایز کاغذونه وي دلته لیټر انتخاب دی A3 سایز دی A4 سایز دی انولپ سایز دی مختلف سایزونه دي مونږ او تاسو کوشش کوو هر وخت A4 سایز انتخابوي ځکه مونږ دغه پرنټر ته چې کومې ورقې ږدو او کوم څه چې پرنټ اکثریت شي A4 سایز دی نو A4 بلته انتخاب کوي ورته دلته پریو کې راته ښکاره کوي دویم سارس د سارس نه مطلب دا دی چې منبع هغه پرنټر هغه کوم پرنټر چې ته پرنټ پې کوې هغه کوم یو دلته انتخابوي هغه ځای چې کوم پرنټ کوي چې کله پرنټر ورسره وصل وي کولی شي ورته انتخاب وکړي اورینټیشن د دې مطلب دا دی چې دغه صفحات ته په کوم قسم باندې پرنټوي پورټریټ په عمودي شکل لینډسکیپ یا په افقي شکل په لنډو داسې ګوره کله چې لینډسکیپ انتخاب کړو نو ورقه په دې شکل د چاپېږي په لنډو په افقي شکل او که پورټریټ کې په عمودي شکل دغسې چاپېږي مارجنس چې دی دغه د لیکلو تر څنګو دغه فاصله دی کموي یا زیاتوي فرضاً دلته لیفت طرف ته زه وایم چې لیفت طرف ته یې 2 انچ په اندازه کړه ګوره دغه فاصله ده دغه فاصله یې ورته زیاته کړه رایټ طرف نه ورته چې 2 اندازه کړه ګوره ښي طرف نه اوس د فاصله د لیکلو زیاتېږي دا سپینه فاصله نو کله چې کلیک ده نور هم زیاتېږي ټاپ د پاس طرف نه وایم چې 1 اندازه باندې راښکته کړه دومره او باټم لاین طرف نه هم 1 اندازه ګوره دغه لیکل ډیزاین موږ داسې ورته وکړو یعنې کله دغه صفحې کې موږ کوم لیکل کله چې کله موږ چاپوو پرنټوو دا به په دې شکل پرنټ کېږي موږ سره دا مارجنس هم دې ته وایي بل دی هیډر او فوټر چې فکر کوم مخکې هم دا درس په دې ټاپ کې ویلی و هیډر او فوټر چې دی دې پسته موږ کولی شو چې په دې صفحې کې لومړی سر کې چې کله څومره صفحې هم موږ لیکلي وي څومره صفحې چې وي هغې کې موږ کولی شو چې هیډر ورته واچوو عنوان په دې شکل چې مثال صفحې اول سر کې موږ لیکلی وي یو چپټر هغې کې ان د نیم اف الله او په اخره کې فوټر کې ورته لیکو چې فرضاً prepared by یا ترتیب کننده څوک دی ترتیب کوونکی څوک دی هغه ورته لیکو مثال سټوډنټ او BMT فوټر کې ورته لیکلی دي او ان د نیم اف الله په هیډر کې دي نو دا چې کله صفحه موږ پرنټوو په اول سر کې د هرې صفحې راځي چې ان د نیم اف الله او اخر کې به ورته څه ښکاري سټوډنټ او BMT نو دا که تاسو ورکوئ او که نه ورکوئ مهم نه دي هغه ستاسو خپله خوښه ده ورکوئ ورته ورکړئ مشکل نشته دا موږ سره پیج سیټ اپ بل پرنټ په واسطه موږ کولی شو دا صفحه پرنټ کړو ډاکټر صاحبانو پرنټ په واسطه صفحه پرنټولی شو سلیکټ پرنټر د دې ځای نه موږ ورته پرنټر انتخابولی شو سلیکټ پرنټر نه مطلب پرنټر کوم رقم پرنټر انتخابوي هغه پرنټر چې ستا کمپیوټر سره همدا اوس وصل دی هغه به ورته انتخاب کړي دې ځای کې نوم راځي مثال یو پرنټر چې دې سره اوس پرنټر وصل نه دی او چې هر کله وصل شو هغه پرنټر نوم تا ته دلته راځي هغه به ورته انتخاب کړي اول دوهم پرنټ ټو فایل د دې نه مطلب دا ډاکټر صاحبانو ځینې وخت فرضاً اوس په همدې لیپټاپ کې ما سره پرنټر نشته او ما په دې صفحې کې یو څه لیکلي دی ډیزاین مې کړی دی جوړ مې کړی دی صرف یوازې همدومره پاتې دی چې پرنټ یې کړم خو پرنټر وصل نه دی نو تاسو به څه کوئ دلته به راشئ د پرنټ ټو فایل به انتخاب کړئ سلیکټ به کړئ د اپلای به کړئ د لیکل چې کله ثبت کړئ دا تیار د دې مطلب دا دی چې پرنټ آماده دی دا ډیزاین سیټینګ یې د پرنټ لپاره مونږ کړی دی صرف پرنټ ټو فایل کې مو ثبت کړی دی چې کله پرنټر وصل کړو اتومات پرنټرونه په همغې سیټینګ باندې به فرینډ شي پریفرنس یې دا کې هم څه نشته هماغه خبرې دي پورټریټ دی او لینډسکیپ دی مخکې مو وویل بل د موږ سره فاین پرنټر نه مطلب دا دی چې که چیرې تاسو په یو اداره کې یو دفتر کې کار کوئ هغې کې مختلف کمپیوټرونه وي او نیټورک شبکه جوړه وي شبکې په واسطه ټول کمپیوټرونه یو د بل سره وصل وي او تاسو وغواړئ چې هلته په دفتر کې یو پرنټر وي
خو ټول شبکه وي، ټول همغې سره وصل دي. نو غواړئ چې همغې پرنټر نه تاسو هم خپل کوم اسناد وي کوم څه پرنټوئ، نو پرنټر چې کله کلیک کړئ دلته به تاسو ته هغه شبکه چې کله وصل وي هغې IP ادرس د نیټورک کې هغه پرنټر ادرس درته راځي، هغه به انتخاب کړئ پرنټ به کړئ. نو بیا تاسو کولی شئ چې هغه پرنټر بیا دلته ضرورت نشته د سیټینګ د یوازې تاسو دلته پرنټر پیدا کړئ ځکه هغه نیټورک پرنټر دی چې ټول کمپیوټرونه ورسره وصل دي. دلته خو صرف ستا کمپیوټر USB طریقې نه ورسره وصل دی، خو دلته د نیټورک له د شبکې څخه ورسره وصل دی. پیج رینج نه مطلب دا دی چې دا په نوټ پیډ کې ځکه چې دا په ډېر ټیټ لیول دی، ځینې اپشنونه یې هایډ چکلي کار نه کوي، خو راتلونکي پروګرامونو کې دا ټول په تفصیل سره وایو او کار کوي. دې پروګرام کې اکثر ډېر کار نه کوي. دلته مطلب آل پیج آل چې ټول صفحې پرنټ کا، سلیکشن نه مطلب دا چې کوم چې انتخاب ما سلیکټ کړي هغه پرنټ کا، او پیج دلته وایي چې د پلانای پیج پرنټ کا، موږ ورته شمیره لیکو. او کرنټ پیج موجوده کوم پیج کې چې موږ ولاړ یو په همدې پیج کې پرنټ کا. نمبر اف کاپیز، مثال یوه صفحه دې ورته وایم چې دې نه څو کاپي واخله، څو پرنټ واخله، مثلا څومره چې اخلې ته ورته زیات کا او کمې کا. دا موږ سره په نوټ پیډ کې د پرنټ سیټینګ و. ایگزیټ په واسطه موږ کولی شو چې پروګرام کلوز کړو، له دې ځای نه هم کولی شو او له دې ځای هم کولی شو. وظیفه د ایگزیټ چې د پروګرام کلوزول، کله چې کلیک کړم کلوز، پروګرام کلوز شو موږ سره. دوستانو د ویډیو له لیدو مو مننه. که مو راتلونکي کومې ستونزې درلودې ما ته کمنټ پرېږدئ، چینل سبسکرایب کړئ، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بیا ښه وخت.